السلام علیکم. له تحصیلي ډګره لنډو خبرونو ته ستړي مشئ. د کابل طبي علومو پوهنتون لسګونه تنه محصلین وستایل شول. په همدې اړه جوړ شوو مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو خدمتونو او همغږۍ رئیس استاد کلیم الله محمدي محصلینو ته په خطاب کې وویل چې تاسو د هیواد او خپلو خلکو پر وړاندې ستر مسؤلیت لرئ. دغه راز د اکاډمیکو چارو څارنې او ارزونې رئیس وویل چې دا هیواد د استادانو محصلینو په هڅو او زحمت جوړېدای او له سیالانو سره سیال کېدای شي. شیخ زاید پوهنتون کې له ښکېلو خواو سره د علمي څېړنو د پایلو شریکولو دویم کنفرانس ترسره شو چې د پوهنتون مسؤلینو او منصوبینو ترڅنګ پکې د اړوندو ولایتي ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د هرات پوهنتون او د هرات ولایت تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت ترمنځ د ګډو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. او د فراه لوړو زده کړو مؤسسې عامه ادارې او پالیسي پوهنځیو لخوا استادانو او اداري کارکوونکو ته د سازماني شخړو د حل مدیریت تر سرلیک لاندې سیمینار جوړ شو. تعلیم ته باید کار وشي.